قرآن په تاسې باندې نازل کړ. نو قوم امیون دیم امی، خدا د دوی لویه معجزه ده. موږ تاسو دپاره امیتوب کمال نه ده، موږ دپاره علم کمال ده. د دپاره د امیتوب کمال و. بعضې غلط پیران دغه باندې هم ځان پوه کړو، بعضې غلط پیران خپل مریدان د علم نه منې کوي. طالبان مدرسو ته مه لېږئ. زوی چې طالب نه کې دا ټول وابیان دي، ټول مدرسو والا وابیان دي. ولې دا قوم کې د ده شکراني وي، د ده نظراني وي، د ده ښه عزت وي. که په قوم کې عالم پیدا شي بیا خو په شرعي نقصانو پیږي. او په دلیل کې دا ورته نبی علیه السلام هم امي و. نبی علیه السلام د علم په لحاظ امي و چې په اوله ورځ واحده ته شروع شو د جبرائیل علیه السلام ټول کمالات خدای پاک دته نصیب کړي که نه کړه نصیب. هلته موږ وی علم الاولین والآخرین ټول خدای پاک دته ورکړی که نه ده ورکړی. خو امي کتابت نه و، شاګردي یې د چا نه وکړې په انسانانو کې، د چا شاګردي یې نه وکړې. نو په دغه لحاظ دته امي ویلی کېږي. نور خو علم رب کریم د دومره چې دته ورکړی چې د قرآن عظیم علم څوک لري هغه ته بیا څنګه امي وویلی شي؟ نو علم فرض ده، بغیر د علم نه خو کمال نه راځي. الذین دا متقیان مؤمنان چې الله خپل رحمت په آخرت کې په دوی باندې کوي، هغه کسان دي یتبعون الرسول النبی الامی چې دوی متابعت کوي دغه رسول چې نبی امي ده. الذي هغه نبی امي یجدونه مکتوبا چې دوی پیدا کوي لیکل شوی عندهم د دوی په نصف التورات والانجیل، په تورات او په انجیل کې هغه نسخې خو مخکې کتابتن لیکل شوي را لېږلې وې، خو په هغو کې د آخر زمانې د پیغمبر بیان چې نبی علیه صلات وسلام حال خدای پاک بیان کړی و هغه دوی لیدلی. یامرهم بالمعروف چې دوی ته امر کوي په نیکي باندې، وینهاهم عن المنکر او منې کوي دوی د نارواونه، ویحل لهم الطیبات او حلال ګرځوي د دوی دپاره پاک شیان. مخکې موږ تاسو ویلې په بني اسرائیلو د دوی د ګناهو د وجې نه بعضې پاک شیان حرام شوي وو، خو دغه نبي چې راغی هغه بیرته حکم منسوخ شو، بیرته غوښې د اوښ ورته حلالې شوې. اوس دغه امت ته خو حلالې دي، شودې حلالې شوې، نور شیان حلال شوه. ویحرم علیهم الخبائث او حراموي په دوی باندې ناپاک شیان، خبیث شی چې عقل سلیم دی هغه نه نفرت کوي. ویغضع عنهم اسرهم والاغلال په بني اسرائیلو باندې ډیر درانده درانده بارونه د طاعاتو د عباداتو سختۍ وې پکې ټولې لاړې منسوخ شوې. لمونځ بیا عبادت خانې نه قبلېدو. نبی علیه السلام یې د ما د امت لپاره ټول مخ د مځکې خدای پاک مسجد ګرځولی لمونځ پکې چې د څو ځایونه مستثنا دي. حمام کې چې عورتونه لوڅ وي د خلکو هغه ځای کې لمونځ نشته، یا مخکې ګلهیي حمامونه و اوبه به بادېدې دا نجسې د جنابت اوبه دا په لګېږي. نن سبا که داسې حمام چې یو خواته غسلخانې دي دې خواته ځای لري د ناستي د پروتي لمونځ دلته روا ده. هغه حمامونه چې هغه اوبه د دغه غسل وربادېږي هغه ځای کې حمام کې ناروا، په ایدره کې ناروا، د نجاست په ځای کې ناروا، مخ ته دیوال ته خشایي ورته پلي لکه دا موږ خلکو چې رواجي دغه ته مخامخ حالت نږدې ورته ناروا، قبر ته مخامخ ناروا. داسې اووه یا نه ځایونه دي چې په حدیثو کې ذکر کېږي، په خاصو ځای کې خو ناروا دي، د دغه نه بغیر ټول مخ د مځکې کې ورته روا شو. کالي به نجس شو، په بیتي به پرې کول، په اوبو نه صفا کېده، لمونځ به اودس نه و، تیمم نه و ورته روا. دا ټول تکلیفونه خدای پاک د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې لرې کړه. نو الله تعالی وی هغه نبی باندې چې ایمان راوړي چې دوی سره تیار مخکې لیکلی و په تورات او په انجیل کې دوی ته امر بالمعروف کوي، دوی منې کوي د نارواو کارونه، پاک شیان ورته حلال ګرځي، خبیث شیان لکه د جنګک او ماران او لړمان چې د کفار خوري دا په دې باندې حرام ګرځي. ویضع عنهم اسرهم والاغلال او لرې کوي د دوی نه هغه درانده درانه بارونه او سخت سخت احکام التي كانت عليهم هغه چې و په دوی باندې. نو فالذین آمنوا به هغه کسان چې ایمان راوړي په دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې، وعزروه او تعظیم کوي د ده، ونصروه نصرت کوي د ده، واتبعوا نور الذي او متابعت کوي دغه نور چې د قرآن عظیم شان ده، الذي انزل معه چې نازل شوی د ده سره، اولئک هم المفلحون دغه کسان مراد ته رسېدلي دي کامیاب. ما ته نن درک نه لګېږي
د کور نه راغلی یم د مطالعې کوم ځای شو څومره یوه رکو نصف ته پاتې ده بیا خو وقفې ته حاجت نشته پکې که نه چې کم د دغه به پوره کړو قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قلت ورتویا ای نبی علیہ السلام دا خلقو تا یا ایها الناس ای خلقو انی رسول الله الیکم جمیعا زه رسول دی الله یم تاسې ټولو ته مخکینی انبیا به خاص خاص قومونو ته نبیان وو د خاص خاص علاقو دپاره به وو حضرت پیغمبر علیه السلام د ټولې دنیا دپاره نبی ده انس جن حتی کتابونه لیکي د حشراتو د نباتاتو د ټولو دپاره ځکه مرغان هم دته سلام اچو منو یې بوټي هم سلام اچو منو یې تیږو هم سلام اچو منو یې د ټول مکلفیت د هر چا په خپل استعداد په انداز باندې وي خو مشهور ثقلین دي انسانو پیری د ټولو دپاره د ټول امت دپاره تر قیامت چې راځي دی نبی ده الذي هغه خدای له ملک السماوات زه رسول دی الله یم د ټولو دپاره هغه خدای رسول یم الذي له ملک السماوات والارض چې د لره پاچایي د اسمانو د مځکې ده لا اله الا هو نشته لایق د عبادت مګر هم دغه یو الله ده هو یحیی دغه الله تعالی ژوندي کول کوي لکه اول روح ور اچي ژوندي کول کوي د مرګ نه بعدم بیا بیرته دوباره روح ور اچي بیا هم ژوندي کول کوي و یمیت او مړه کول کوي د چانه روح اخلي فآمنون ایمان راوړی بالله په خدای پاک باندې ورسوله په رسول د خدای پاک باندې کوم رسول النبی الامی چې هغه نبی امی ده د مخکنیو کتابو کې د په صفاتو مبارکو کې چې دا لیکلی دي نه لوستونکی نه لیکونکی داسې نبی امی چې نه یې لوست کړی نه یې لیک زده ده الذي يؤمن بالله وكلماته هغه رسول چې ایمان لري په الله تعالی باندې او په ټولو اقوال او خبرو دی الله تعالی باندې وتبعوه تاسو متابعت کوئ د دغه نبی لعلکم تهتدون شاید چې تاسو لار پیدا کړئ خو په یهودو کې بعض خلک بار بار د دیغو امتیاز ذکر کیږي چې په حق تورات باندې عمل کو تحریف نه وکړي چې نبی علیه السلام ولې ایمان پر راوړ ځینې خو په دې کې داسې شته چې مکتوب په تورات او په انجیل باندې ایمان راوړ دي د سره تیار لیکلی و خو اکثر خلکو تحریفونه وکړه ایمان نه عدل وکړه ایمان نه قبول ومن قوم موسی ځینې د قوم د موسی علیه السلام نه امت یو ټولی ده یهدون بالحق چې خلکو ته لار ښیي په حقه طریقه باندې وبه عدلون او په دغه حق باندې انصاف کوي په مابین د خلکو کې چې فیصلې کوي رشوتونه مشبتونه نه اخلي وقطعناهم اثنتی عشرة اسباطا امما او ما بیل بیل کړي دي دغه بني اسرائیل 12 قبیلې ټولی دي حضرت یعقوب علیه السلام 12 زمن و د ارزو ځان ته قوم اوس ته موږ ار قوم د نیکه په نامه یادېږي او پلار مخکې یو څوک تیر شوی په نامه اولادې ته ټول ذاتي هغه قوم ته نسبت کیږي واوحینا الی موسی علی نبینا علیه السلام مخکې موږ قصه کړې وه چې په میدان تیح کې دوی بند شو د بې ادبۍ د وجې نه 40 کاله اوبه نه وې نو زاره یې وکړې الله تعالی دا معجزه ورکړه چې په لکڼه باندې تیږه وایه اوبه به درته پیدا کیږي داسې 4 کنجه تیږه هر طرف ته به یې وویله 3 چینې به ته روانې شوې د هر قوم به خپله چینه معلومه وه ځکه په چینه به هم د دوی سره جنګ و ډېر حسدګر و هغه قوم د فتنهګر قوم ده و اوحینا الی موسی موږ حکم کړی و موسی علیه السلام ته اذ استسقا قومه کله چې د اوبو وغوښتې د خپل قوم دپاره حکم د چې ورته کړی و د دې ان اضرب بعصاک الحجر چې ته ووایه په د خپله امسا باندې تیږه بیا د وویله تقدیر ده بیا د وویله فانبجست منه 12 عینا چې موسی علیه السلام وویله دغه تیږه نو راوخوټې دي د دغه تیږې نه 12 چینې د قبیلو په شمار باندې قد علم كل اناس مشربهم وپېژنده هر یوې قبیلې هغه ځای دی چې کله خپله چینه هر یو وپېژنده یو غټ نعمت و وظللنا علیهم الغمامه سیوره ګرځولی موږ په دې باندې وریځ د ورځې د مخې نه
لمر و نه خیمې وې نه کوټې وې ځکه دوی خو د هجرت په سلسله کې وو ورځ به راغله د لمر نه به محفوظ وو وانزلنا علیهم المن والسلوه او د خوراک بیا الله تعالی داسې بندوبست کوو چې الله به نازلول په دې باندې د اسمان د لوري نه ترنجبین او سلوه ترنجبین تعبیرونه مختلف څوک داسې ویل لکه دا ونې چې کڼ نیسي دا د ونې د کڼ په شکل باندې خواږه شیان ورته راتله که بعضې فکر مو کړي په دا ځوځانو باندې داسې زیړ زیړې لښتې لکه سیمیا یو خیلی شی په تاویږي لکه عین د سیمیا خو دغه خوږ شی لنډ خوراک من ترنجبین دغه خوږ شیان دا په راتله او کباب شوي مرغان اکثر تعبیر په مړزانو کې دا بټیرانو باندې داسې دا راتله ورته او ورته حکم وکړو خورئ من طیبات ما رزقناکم د پاکو هغه شیانو نه چې ما تاسو ته په رزق درکړي خو ذخیره کوئ مه هره ورځ به درته راځي صرف د جمعې په ورځ باندې د 2 ورځو ذخیره کوي چې د هفتې په ورځ به نه وي لیکن دی په د خدای پاک په وعدو اعتماد نه و بیا به ټولول دغه شیان هغه به بیان شو وای که بني اسرائیلو دا مخالفت نه وای کړی تر قیامته به غوښه نه وه بیان شوې وما ظلمونا دوی ظلم نه ده کړی په موږ باندې ولکن کانو انفسهم یظلمون دوی و چې په خپل ځان ظلم کوو چې دا رزق په ځان په خپله ودروه واذ قیل یاد که هغه وخت چې وویل شو لهم دوی ته اسکنو هذه القریه چې تاسې اوسیږئ په دغه کلي کې چې هغه مختلف تعبیرونه کېږي د اریحا یا د ایلیا یا د بیت المقدس خو څه وکئ وکلو خورئ منها د دغه کلي نه حیث شیتم چیرې مو چې خوښوئ پایبندي نشته لیکن د ورننوتن په وخت کې به 2 شیان کوي یو به د خولې په لحاظ استغفار وی چې تیر جرمونه الله راته معاف کړي بیا یې نه کوو دوم به سجده د تعظیم د الله تعالی کوئ وادخلوا الباب وکلو من حیث شیتم وقولو ویایې حتتن ای خدای پاکه د موږ غوښتنه معاف کول د ګناو دي چې خدای پاکه د موږ ګناوې معاف کړي او د عمل په لحاظ ودخلوا الباب ننوځئ دغه دروازې د دغه کلي ته سجدن په داسې حال کې چې سجده کوونکي وایي عین سجده په مځکه هم نه ورته غوښتې سر ټیټول د سجدې په نیت لکه قاري چې تلاوت کوي د آیات سجدې په لمانځه کې ووایي متصل رکوع ته ټیټ شي په نیت سجدې دا رکوع د لمانځه سجده هم په ادا کېږي نو داسې سرونه ټیټ کړه نغفر لکم خطیئاتکم الله ورسره وعده وکړه موږ به معاف کړو د تاسې ګناهونه او نفس معافول څه کوي سنزيد المحسنین زر د ورزیات وکړو محسنینو ته اجر چې څوک نیکي کوي یو په لاسه یو په وسه یو په ولکه ورزیاتول خو دوی بدبختانو څه وکړه فبدل الذین ظلموا منهم بیا بدل کو هغه کسانو چې ظلم کړو په خپل ځانو باندې قولا خبره غیر الذي قیل لهم غیر دی هغه چې دوی ته ویل شو دوی ته خدای ویل شو چې قولوا حطه ای خدای ګناه مو معاف کړي دوی به محمل لفظ ویل حبه فی شعره او سجده یې مو نه کړه فارسلنا علیهم رجزا من السماء نو الله ناراضه شو د دوی نه الله نازل کو په دې باندې عذاب له طرفه د اسمان نه بما كانوا یظلمون په سبب د هغه چې دوی و چې ظلم یې کوه په ځان باندې نو الله تعالی په دې باندې اسباب نازل کړ نن خو اول ورځ د روژې ده او هر چی سره نابلده یو د پرشمي سره هم نابلده او د خوب د عرض سره هم نابلده آینده دپاره به کوشش دا کوو چې ترجمه په 8 بجې شروع کړو دا 1 غنټه یې مخته کړو 8 بجې که نه دلته چې پراته خو وختي به هم شروع خو بعضې خلک د لرې ځایه نه راځي چې په 8 بجې باندې شروع کېږي په خیر نو دغه 11 شاوخوا به ختمیږي که اوس مو خدای پاک توفیق دې راکړي لږ لږ به یې ډېره کړو ځکه د یوه حرف عوض به بیا په قیامت کې موږ چې وینو ارمان به کوو چې یو حرف مو زیات ویلی وای دا وخت مو یو ملت زیات تیر شوی وای ځکه مخکې مو ویل چې نفلي اعمال د فرضو ثواب کې لري فرض د اویاو فرضو ثواب کې لري دا ډېره د رحمت میاشت ده خو دا چې ملګري په اکثرو ځایو کې جمع په دغه وخت کې عادت جوړ شوی دی د خلکو چې وختي یې کوي خو دا به ګورې عقیده نه کوي چې د مذهب د موږ دغه ده موږ مذهب دا ده که روژه یې که غیر د روژې نه اسپرو بالفجر فانه اعظم للاجر چې څومره رڼا کېږي خو بعضې داسې کمزورۍ موجودې دي خدای پاک دې په حال رحم وکړي نن هم دا دایمي جمتري خو داسې ښه جمتري اعتمادي خو مولي صاحب ته را پیدا که دغو
راوړم ده تا نن کتلو چې نن سپېدې په څو چاودې په څو 10 یا 12 باندې څلور اذان ما نن په خپل غوږو څلور تم لا یو 2 منټه پاتې و چې اذان وشو هغه علاقه کې مو واورېد دا موږ ته حدیثو کې ترمذي شریف کې چې دا سبقونه راځي د وخت محدثینو دا شکایتونه کړي دي مفتي صاحب لیکلي دي چې ډیرو ځای کې موږ ته دا شکایت راځي چې په ډیرو علاقو کې تر وخت مخکې اذان کیږي او د وخت مخکې اذان خو واجب الاعاده ده چې بیرته به کوي دا خو څه کوي چې اذان وختي کیږي په دا روژه کې یو واره شیطان په سړي پسې شي چې سهار لمونځ وکړه دستي ویده شه چې کاروبار ته خوب بیرته پوره کړې نو اول وخت کې وای ډېرو ځای کې داسې چې قبل الوقت لمونځ وکړي ځکه چې طاهر د پېرشمي نه په اوداسه ناست دي هلته وخت داخل نه اذان وکړي دستي په سنتو ودرېږي چې وخت داخلېږي د لمونځ وکړي نو دومره تعجیل نه ده پکار وي دې تر نورو وختو دې څه وختي شي چې په لاس باندې څلور باندې مثلا سپېدې چاودي نو موږ د څلور نیمو نه بعد په جمع ودرېږو په پاو کم 5 دې ودرېږو خو 5 ته به خلاصېږو د 5 نه تر 9 نیمو چې خوب وکړو 2 نیمې ګنټې خوب ډېر نه ده بیا به مغرمه بیا خوب وي نو نیمه ګنټه کې اودسونه کېږي او بل دلته دغه ملګري کې یو څوک چې دغه ذمهواري ته ودرېږي چې په آینده دپاره په 9 بجې باندې دغه لسپیکر ته یو نعت یا یو تلاوت ور اچي نو اواز خو په ټولو هغه کې ځي کمرو کې ځي نو خلک به ویښېږي بیا به اودسو هغه دا چې نه وخت هلته وه تو ته 5 منټه پاتې چې سره را ویښېږي بیا په اودسو په ځای باندې ځای نه نو تر ډېره پورې د ډېرو ملګرو نه بیا ترجمه تېرېږي نو چې 9 نه بعد که تاسو خوښه جنګ نه را سره کوئ 2 نیمې ګنټې خوب بیخي ډېر شی ده هغه خلک چې د کلیو نه راځي دلته هغو ته هم دماغ خپل تجویز دا ده چې اوس چې پرشمه یې هلته وکړي لمونځونه د سهار وکړي دا روډونه هم ښه خلاص شي راتګ دا د خوب ټیم د هغه ځغ ځای ته راورسوي دا که دا نور ملګري خو خوبونه لاندې په خپلو اتاقو کې کوي دغه ځای خو چې د هغه حال ده په دغه کې خو به خلک خوبونه نه کوي نو دغه خلک چې ترجمې ته راځي چې وختي راشي چې په کور کې ویده شي بیا نشي را رسېدی چې وختي راشي دلته نن موږ د خپل ځای نه ګوسپندري نه نور کله به چې موږ تلو راتلو کم از کم 1 نیمه ګنټه لګېده خو نن ګنټه هم پوره نه شوه پاوکم شپږ را روان شو دلته دغه پاوکم که شل کم 7 ته راورسېدو نو چې لږ وختي راځي هغه د دلته 1 ګنټه 1 نیمه ګنټه خوب هم کړی شي بیا به دوکانداري ته هم ځای په آرام دماغ باندې که څوک دوکانداري کوي دین سره خو دینداري تاواني نه ده موږ دغو خلکو ته به دعا ډېرې د برکت کوو چې ترجمه هم کوي او دنیا کار هم کوي خدای دې د حلالو ښه ډېره ورکړي د الله په خزانو کې کمای نشته چې تر نورو وختو یې په کاروبار کې دوی ګټه وویني چې برکت خدای پیدا کړو آینده به هم شوق دی دغه ترجمه د دغه دینداري ډېر شي نو الله دې موږ به دعا ورته کړو چې خدای دې په کاروبار کې ښه برکت کړي خدای دې ترجمه نه پرېږدي تا ګور راتګ دې کوي دا د سیزن میاشت ډېر عجبه د تجارت الله تعالی د عبادت د سیزن میاشت ده دا اوقات باید موږ ضایع نه کړو خوب ضروري نه ده خوب هر وخت کې کېږي اوږده خوبونه به بیا په قبرو کې کوو خدای چې قبر مم د راحت وي چې راحت نه وي بیا خو کار حالت هم خرابېږي دلته لږ په عباداتو کې د الماخستن نه بعد تراوو کې هم د بعضې ملګرو عادت دا وي بیا په مجلسو کینې تر پړشمه پورې چې سهار بیا ډېر ویده شي په د اکثرو ځای کې نو بیا سهار تر 11 بجو ویده خوب هلته پوره کوي نه اوقات یې ولې خو تلاوت پکې وکړه نفل پکې وکړه ذکر پکې وکړه نور نه په دغه نیت ویده شه چې دا پړشمې بیرته راجیږ شي بیا آینده د عبادت لپاره خدای پاک تا ته توفیق درکړي صحت درکړي او تراوح ختم بم ان شاء الله ماښام ته شروع کیږي نورو ځای کې دي نورو ملګري ته هم د ما خپل حافظان وي چیرې امامتونه لري خاص دا ده چې قرآن عظیم شان دې په صحیح لهجه کې وایي تلیوارونه دې نه کوي هغه ګټه چې په لاسو سورتو کې د هغه هم د لاس نه وځي د علم ترکۍ نه بعد چې د الله سورتونه ویل کېږي دا د موږ مخکینیو علماو ډېر څو سوه کاله مخکې لا دا تجویز کړی ده چې په خلکو کې سستیا د عباداتو ول ده
چې دغه لس سورتونه پکې وایي نو حکمن قرآن عظیم شان ختمیږي چې د ټولې روژې حساب وکړې دغومره قرآن تر جوړیږي لکه ټول قرآن عظیم شان. خو یې دغه دپاره چې دغه دا لس سورتونه چې علم ترکی شریفې نه وروسته دي چې دا خو ښه په صحیح طریقه ترتیل وي، دا خو نو ساکه موږ که علم ترکی ویم داسې وایو چې الحمدلله والضالین موږ ډېر ښه ملا ده په نیمه ګنټه کې 25 منټه کې فرض واجب نفل تراویح ټولې خلاصې کړي. ملا صاحب هم خوشحاله ده چې زه ښه ملا یم، زه ښه حافظ یم، کلیوال هم خوشحاله دي. نه دا خو لمونځ ده. او اصل کې د تراویح په باب کې خو من قام رمضانه چې ټوله شپه په عبادت تېره کړي. اصل خو دا ده چې هغه نه که دا کنکي صورتونه څوک وییم په ښه اسانه طریقه دې ویې لکه څرنګه ډېر فرق چې راځي نو 15 منټه راځي. دا کنکي صورتونه دې په منډه نه ویایي، په آرام دې ویایي. که ډېر قرآن عظیم شان څوک ویایي لکه ختمونه چې کوي نو کم از کم 15 14 شپو کې دې وکړي. کوشش دې دا وکړي چې په کمو شپو کې دې نه کوي، لږ به ذاتي سم قرآن عظیم شان ویلی کېږي. هلته هم ګورې فقهاو دا ځای ورکړی ده چې بیا که په قوم بوج کېدو ډېر دعاګانې ډېرې بیا مه کوه. په لمانځه کې اوږدوالی د اخري درود شریف یو واري وایي د علامه ربنا دا که یا پاتې شي وایي پروا نه لري. په دعاګانو کې تراویح کې بیا ډېر وخت مه تېروه. دا تراویحه کې خو 4 رکعته چې سړی تراویح وکړي د 4 رکعاتو په انداز به بیا کینی، یا ذکر یا خاموش یا نفلونه. د مکې معظمې د خلکو عادت دا و چې 4 رکعته به چې تراویح وکړې بیا به طواف کو په بیت الله شریف باندې 9 شوطه راګرځېدن، طواف یې پوره کو بیا 4 رکعته تراویح کړې. د مدینې منورې معمول دا و چې 4 رکعته تراویح به په جمع وکړې بیا به هر سړی جګېدو 4 رکعته نفل به ځان ته کړه بې جمع چې په سنت طریقه کې هم زیادت را نشي. دغې وجې نه د تراویح په عدد کې اختلاف دی چې 4 رکعته دي. بیا هغه کتابونو دا اختلاف هم نقل دی چې د مدینې منورې تراویح ډېرې وي، اخو دوی دغه نفل به ورسره حسابول. هلته 9 رکعته د فرض و واجب او د نفل سره چې واخلي، ځکه 14 رکعته نفل په مابین کې راځي او د مکې معظمې 20 رکعته و. خو هلته به د 4 رکعتو نه بعد یو طواف و. مدینه منوره کې بیا معمول دا و 4 رکعته به تراویح په جمع وي، 4 رکعته به بیا سړي ځان ته نفلونه کړه. که دلته خاموش کښېني هم پروا نه لري، که ذکر کې هم پروا نه لري. دا هم نه د ضرور لکه دا موږ تاسې دغه هم په بعضې ځای کې لکه فرضي عمل ده سبحان ذي الملک والملکوت دا به ویایي، خامخا به ویایي. که ملا نه وي باسي عزتي د ملایي نه یې باسي. هغه بیا بعضې عوام چې دا بې علمه صوفي شي یو ځای ته موږ ختم ته غوښتي و د تراویح د اخري ورځ ته چې سلام وګرځېدو یو عمي په شاته دغه تسبیحات ذکر کړو یا موجور یا موجور یا موجور. هغه ټولو طالبانو ملایانو ورته وخندل. بیا د هغه نه ویترو نه بعد تبارک الذي شروع کړه. ما له خو ختم دا بیان دی وشي لکه خلک به په دین باندې پوه شي نو دا ته ضرور نه ده دا ویل په زوره او چې ویایم هر سړی سوکی وي ټول به په دغه ذکر کې لګیا شي. به هر تقدیر تلیوار باید نه وي. موږ به ان شاء الله تراویح وي ښه په اطمینان، تراویح به وي ښه په اطمینان باندې، ورختایي به نه وي پکې. او که چا ډېره ورختا تراویح ته سودا وه نو هغه به بیا لنډو تراویح ته چیرې ځي. خو ډېر تلیوار مه پکې کوه. د قرآن عظیم شان ثواب هم یاسته چې باید ثواب وګټي، عوام هم وګټي، سر ورخلاص کوه. هغه امامتو کې سر ورخلاص کوي چې دغه کې ثواب ډېر ده چې څومره ډېر قرآن عظیم شان ویلي چې خو دغومره ډېر ثواب ده. که نه چې دغه کم سرتونه پکې ویایم خو لږ سم په ترتیل باندې پکې ویې په آرام باندې. لمونځ که نفل دی که فرض دی که واجب دی چې نیت یې وتړه بیا فرق نشته پکې. قیام کې فرض ده، رکوع کې فرض ده او تعدیل د ارکانو پکې واجب ده، بیا یې فرق نشته. داسې نه ده چې سنتو کې منډې دي یا په تراویح کې منډې دي، فرض بیا په لږ په آرام باندې کوي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم وفقنا لما تحب وترضاه اللهم وفقنا لما تحب وترضاه اللهم وفقنا لما تحب وترضاه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خدای متعال دی موږ دا ترجمه د موږ روژې د موږ تراویح د موږ نفلي او فرضي اعمال ټول الله په خپل دربار کې قبول وګرځي خدای د ټولو مسلمانانو قبول وګرځي خدای په ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي الله د ټولو مسلمانانو پریشانۍ ختم کړي ټولو ته د صحت او د عافیت زندگی نصیب وګرځي چا کورو کې مریضان دي الله صحت نصیب کړي څوک خپل مریضان وي الله د خپل عبادت او بندگی لپاره صحت کامله صریحه عاجله نصیب وګرځي موږ ټولو ته دعا یو بل ته باید دعا وکړو خدای د دین د خدمت لپاره موږ ټولو ته الله د صحت او د عافیت زندگی نصیب وګرځي څومره مسلمانان چې موږ ته دعا وکړي یا د موږ نه دعا غواړي اخلاص کې محبت کې خدمت کې معاونت کې الله تعالی د ټولو په شر دروس حاجتونه دیني او دنیوي د غیب د خزانونو پوره کړي خدای څومره خلک چې د روژه ماتي خلکو ته ورکوي دا ټول ورته په خپل دربار کې قبول وګرځي د ټولو نیتونه الله تعالی صفا وګرځي په نیک نیت باندې لږ عمل ډیر لوی ده خو په نیت چې خراب وي ډیر لوی عمل هیڅ ده خدای دې موږ نیتونه صفا کړي د ریا نه مو وساتي د عجب نه د تکبر نه د فخر نه مو وساتي په هر عمل کې مو اخلاص او د تا رضا نصیب کړي طرفة العین او قلم خپله نفسو ته مه سپارې د ښه عبادت توفیق الله په دا روژه مبارکه کې راته نصیب کړي او آینده کې مو خدای پاکه دغه ثوابونه محفوظ کړي بیرته یې رانه خراب مه کړي څومره مسلمانان چې موږ ته دعا وکړي یا د موږ نه دعا وغواړي اخلاص کې محبت کې خدمت کې معاونت کې الله د ټولو په شر درس حاجتونه دیني او دنیوي د غیب خزانونه پوره کړي هلته موږ مدرسه باندې انشاءالله کار شروع کوو دعا وکړئ چې خدای پاک دا کار په ښه طریقه باندې په مخ بوځي دا خلکو ته خدای پاک توفیق ورکړي دا کار کولو چې دا صدقه جاریه کې شریک شي او د آخرت یو لوی سرمار ټول مسلمانانو ته وګرځي ښځه یې که نر وي هر څوک آخرت ته محتاج ده خدای پاک موږ ته د دین د خدمت بهترین ځایونه مهیا کړي بهترین اسباب مهیا کړي د دین د خدمت توفیق ته راته نصیب وګرځي خدای پاک په هر عمل کې مو اخلاص او د تا رضا نصیب کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين د روژه ماتي په وخت کې دعاوې ښې قبلېږي د پیشلمي په وخت کې دعاوې ښې قبلېږي ګورې دا دواړه وختونه موږ ته خدای پاک اوس په لاس راکړي دي ځکه تر هغه ته پیشلمي ته چې جګ شو نو اکثره ملګري دی چې بیا نه ویده کېږي نو دغه موقع ده د دعا وه په داسې وختو کې دعاوې ډېر باید وکړو د روژه مات په ټیم باندې د شیطان خبیث الله صلات راواخله الله پلانکی راواخله الله پلانکی راواخله اذان وکړي زه د شیخ خولې ته کې دعا ونه کړي په دغه وخت کې هم دا موقع د موږ د لاس نه باسي په دغه وخت کې خصوصي دعاګانې او په روژه کې دوه شیان نورو ته هم پام وشي چې یو استغفار ویل ډېر ګټ د نبي علیه السلام یې څلور شیان کوي دوه ته تاسې محتاج یې او دوه د الله رضا د سبب ده استغفار ډېر ویې چې ګناهونه معاف شي الله به راضي کېږي کلمه شریفه ډېره ویې لا اله الا الله الله به راضي کېږي نو دا نفیصفاتونه چې د کومو ملګریو باید کوشش ډېر پکې وشي او دوه شیان بیا ځان ته غواړئ جنت ځان ته ډېر غواړئ د جهنم نه پناه ډېر غواړئ دغه ته تاسې ډېر محتاج یې نو چې جنت چې وای په اخلاص څوک درې وارې وغواړي جنت الله ته وایي چې الله ما ورکړې دته چې دی په ما په محبت باندې غواړي د جهنم نه چې په اخلاص درې وارې پناه څوک وغواړي جهنم وایي الله ته شفاعت شروع کړي چې الله دا د ما نه ډېر ډارېږي د ما نه یې وساتې نو دغه روژه مبارکه کې نبی علیه السلام یې دغه څلورو اعمالو کې خصوصا ډېر کوشش کوئ استغفار ډېر وی په صحیح نیت د توبې باندې او کلمې شریفې ذکر کوئ ډېر او ورسره دغه دوه دعاوې ډېرې کوي جنت د ځان دپاره ډېر غواړئ د جهنم نه پناه ډېره غواړئ